د میوو په ولایت کې چې دلته بیلابېلې میوې پیدا کیږي. سلام جور استی بخیر. یک بیچی است این رنگ دیگه داری، یک بستان است این رنگ دیگه داری. وړکی که ماما ستړی مړه مشي ځوان یم ما نه په عمر زیات دی. څه وی د ډېر فکر مې ساه بنده غریبۍ کړه خو غني خدایه مددګار مې شخولی شو. زیاتره خلک دلته وطنداران ورته دامو په شان خټکی وایي. خوند یې هم امو ته ورته دی چې کله ډېرې بیا قیمتې ښکتې. قیمت یې ښکته نه د ډېروالي خبره نه ده، د اقتصاد خبره ده. خلک بیکاره دي. ماشاءالله ډېر خوندور دي. ځای مو خالي د وطن خوندور خټکي دي. سږ کال یو ماشاءالله په نورو کالو ما یې حاصلات ډېر ښایسته دي، باغونه تک شنه دي، دوایان هم ډېرې زیاتې وړه ورکړې، سرې مو واچولې په خواري په ښایسته خواري ورسره وکړه پوه شو. موږ مریضان یو پروا نه کړه خو چې باغونه مریضان یې بیا ډېر دردګ وو. په نړیوال جام کې د افغانستان د بریاو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د افغانستان په ښکلي ولایت کې د میوو په ولایت کې چې دلته بیلابېلې میوې پیدا کیږي او نوم لري ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې حاضر یم. لیدونکو راغلی ما د خټکیو فعالیزونو ته، یا ځینې خلک کیدای شي ورته باغ هم ووایي، ځکه چې دلته نو دومره په ډېره اندازه د خټکیو دا بوټي دي، دغسې دا د خټکیو حاصلات ترلاسه کیږي او دا د بټي کوټ ولسوالۍ د فارمې 4 سیمه ده. نو ومې غوښتل چې نن تاسو ته د افغانستان په دې خوندورې میوې باندې دا خپرونه چمتو کړم. سهار وختي دی،
شاید په خبرو کې هم لږ بند شم ځکه په دې سهار کې نو په دې هیله چې زمونږ غږ په تاسو ښه ولګي او دغه خبرې تاسو ته خوند درکړي د دې ترڅنګ دغه معلومات چې دلته په دې پالیزونو کې موږ تاسو ته درکوو تاسو ته ګټه واخلئ او خوند ترې واخلئ. نو دوستانو ماشاءالله د وطن دا میوه هم راورسېده او چې چیرې هم د وطن میوه را رسیږي بیا موږ ورته د ټینګې نه یو او ځان ورته هڅه کوو چې زر تر زره راورسوو او داسې خوندوره میوه ده. نو خټکي دي، خواږه دي چې تاسو راشئ بیا دلته له نږدې دا خټکي راوشکوئ ویې خورئ دا نو بیا ځانګړی خوند لري، ډېر خواږه دي، داسې خواږه دي که نه لکه د توتو میدهګۍ چې ورته وایي که نه همداسې خواږه دي. نو دا ګورئ دوستانو یو څو دانې به زه هم راوشکوم چې طریقه هم دومره سخته نه ده، ځینې پکې شنه دي که نه دا زیړ زیړ به یې راوشکو. خوندور خټکي دي که نه وروسته به یې وخورو او ستاسو د ځای خالي وي نو په دې هیله چې ستاسو هم پکې نصیب او قسمت وشي او د دې ترڅنګ کله کله راشئ دغسې د وطن په دې باغونو باندې فالیزونو باندې وګرځئ او د وطن د دې خوندورې میوې څخه مستفیده شئ ځکه دغه میوه چې دلته پخه شوي وي په دې فالیزونو کې باغونو کې هغه بیا ځان ته خوند لري خو هغه میوې بیا دومره خوند نه لري چې د کاربیټ په واسطه او دغسې د ماشینونو په واسطه یا داسې نورو وسایلو توکو په واسطه باندې پخیږي د هغې خوند بیا دومره نه وي. خو دا چې تازه میوه دلته له فالیزونو له باغونو راوشکوئ همدلته پخه شوي وي هغه نو بیا ځانګړی خوند لري. نو زه هم ډېرې خبرې نه کوم، تاسو په دې پیل کې یو څو انځورونه تصویرونه در سره وګورئ بیا به وګورو دلته د دې فعالیزونو له مسؤلینو سره داسې کاریګرو سره به هم خبرې اترې ولرو او لا ډېر معلومات به تاسو سره شریک کړو. قالن‌های دستبافت وطن نتیجه زحمات وطنداران با قدمات تاریخی صنعت وطن افتخار وطن حالا به سطح جهان به دست آورید با خدمات کارگوی رایگان در وطن غالی در کور خلا چرایلی قالین چرایلی ویزگه وړکی که ماما ستړی مه مړه ځوان یم ما نه په عمر زیات دی څه وی زه در نه په عمر زیات یم خو زیات دی زه به 18 کالو یم هسې مې ګیرې راغلی ته خو ما ته بیخي ماما ښکاري مړه ماما نه یم چی شی ځوان یم ځوان هلک یې که نه وړکی نه یم جوړ خو یې شکر دی په خیر صحت دې ښه دی شکر دی قراري د وخت ساز ژوند په خیر تېرېږي پیل کې که راته ځان وپېژنې نوم مبارک دی او خپله د کومې سیمې د بټي کوټې که نه د بلې سیمې نوم مولوي اطمین دی دور بابا ولسوالۍ یم
د دور بابا ولسوالۍ څخه یې شینواری ماما یې که نه؟ شینواری یم او د مارکو اوس بیخي ماما یې ځکه شینواری ماما یې. شینواری ماما بالکل. دا زیاتره شینواري مشران یا دغسې ځوانان چې کله وینو نو او د دې ترڅنګ افغانستان کې بیا زیاتره خلک ورته ماما وایي، شینواری ماما. نو اوس خو پکې ماما شوي، که هلک یې که ویړکه یې که ځوان یې که کوچنی یې که تازه ځوان او نو ګیرم را ماما شوي. ماما شو. جوړ خو یې شکر دی. لږ به موږ ته وخت راکړي بیا به کار وکړي، دمه به دې مو شي که نه؟ صحیح ده. څو بجې سهار راغلی؟ 6 بجې راغلی. 6 بجې راغلی او اوس 8 بجې شاوخوا دي که نه؟ ستړی خو به نه یې؟ مړه ستړي ولې نه یو؟ ولې ستړی؟ دومره کار خو درانې بورۍ پورته کوه نو دومره کار خو زه هم کومه که نه؟ دومره کار چې ستا ما کړی هم نه دی زه یې کومه. وبه کړې په هغه دومره شرط نه غټې دی بیا. په هغه شرط یې کوم دومره نه غټې وایي دومره غټې دی نه کم دی، زه خو دومره غټ نه یم ما نه یاره. اوس هم ګوره اوس مې نظره نه کړي. ماشاءالله به ورسره وشي. ماشاءالله چې ورسره وی بیا صحیح ده. نو داسې وکړه خیر راځه چې ته وې زه یې نه شم که نه، زه به ستا کار وکړم ته زما کار، ته زما کار کولی شي؟ نه به توبه هم درته. ولې دې ته وویل؟ دا ډېر ستړی کار ستړی کار دی. هر سړي خوله به بوی کړ. ولا بس څنګه کې نو مسلک دی که نه؟ بالکل هر سړي خپل مسلک معلوم دی. خپل مسلک یې معلوم دی، ور څوک په خپل مسلک کې ښیي. ښه پوهېږي. بالکل. نو واقعا تاسو زیار کاږئ، بس تاسو یې ستاسو برکت دی چې ماشاءالله دغسې وطنوالو ته دا خوږه میوه رسیږي. بس چې ته نه یې دغسې دغه بزګران ورونه نه یي، دا دهقانان یا دغه کاریګر چې نه یي، نو بیا خو دا میوه هم نشته. بالکل یو انسان بل ته هر ځای کې محتاج دی. نو په مونږ ډېر ګران یې، ځکه تاسو هم دې وطن ته خدمت کوئ هم وطندارانو ته. بالکل تاسو خپله ډېر خدمتونه دغې طبیعت ته مو هم کار کړی. ګورئ څومره ښکلی طبیعت دی، څومره ښکلی دی، سیمې ته هم وربخلې ده او داسې نور 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 که نه. نو ډېر داسې ماشاءالله تکړه ځوان هم راته ښکاري که نه. اول ته د ملګري م غږ وکړه چې شاعر هم دی. شاعرونه خو منظ ده، دا خو یې ګر در سر لګوله، ساده ګل ته یې ګوته نیولې ده. نه دومره خو به دې زده یي. نه نه مزه چې زده مه وایې که نه، زده یې دی که نه. ګورئ هلته دوستانو دا نور ورونه نو دمه کوي، ستړي شوي دي او دا د خټکي خوري. خوند کوي که نه؟ مونږ ته خو د غږ هم ونه کړو. ګپ ته پکې که ستاسو ته پیکخ ټکه راوشکم بیا یې چې والا بسیار به خوندور است. پروسه کالین دغسې یوه ته راوشکو دغه پیکخ ټکه م کې وخت مو صبر که دا څه تاسو ټولو نه خواږه یه. پروسه کالې ماندې باغونه ښه وو، پروسه کالې مرضونه زیات کړي وو، سږ کال ډېر کال مزې ډېرې دي د باغونو، ډېر ښه دي ډېر ښه. بس دغه د خوشحالۍ خبره درته راوله یوه لنډۍ یو شعر نه وی راته زده دی درته هلته غږ وکړو. د ډېر فکر مې سابند غریبۍ کړه او غني خدایه مددګار مې شخولی شو. واه واه ماشاءالله. د غني خان شعر و. خپل شعر دی نشته؟ خپل نه لرم، به دا پردي یو مړه خپلو پسې به چې ګرځو که نه کار پاتې کېږي. خپل سم سوری غواړي او دمه غواړي، طبیعت غواړي او د شپې خوا سپوږمۍ غواړي که نه؟ شپې خوا بس چې سپوږمۍ ته ناست اوس یو شعر ولیکي. مړه بیا ستورو سره خبرې دي، بیا ستورو سره هم خبرې کېږي. ډېره مننه، خوشحاله شو په لیدو دې. ټوله نړۍ کې دې زموږ افغانان ګوري، څه وینا څه سلام کلام ورته که لري؟ بس ما ټولو افغانانو ته دا سلام دی، دا درخواست دی چې بس ټول په یو اتفاق اوسي، ټولو مرنجنګونه وکړه. دغه اوس شکر الحمدلله د چکر ځایونه جوړ شو، تاسو مخکې دلته نه شوی راتلی، اوس شکر الحمدلله هر یو دلته چکر دپاره هم راځي او خپلو کې ورورولي او ښه خبره او ښه دا هم ښه پیغام دی. ډېره مننه، ته دې راته ژوندی کور دې ودان وبخه چې ګپ هم در سره ولګو، ټوکې مو کړې. بخښه ستا. دوستانو د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ د سهار مهال دی، تقریبا 8 بجې هم لا نه دي شوي، خو په مونږ خوله راماته شوه، هوا ګرمه ده. بس د دې ګرمې هوا ګټه همدا ده که نه چې دغسې خټکي وینډوانې هم دلته په دې ورځو کې بیا پخیږي.
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دلته دا ورور لګیا دی او دا خټکي راشکوي. له دې سره به هم خبرې اترې ولرو. دی لکه چې بزګر هم دی، د دې په اړه به معلومات ولري چې څنګه حاصلات ترلاسه کړو او څنګه تې دغه بوټي کرل کیږي، څومره وخت نیسي، داسې ډیر معلومات به ترلاسه کړو. سلام، جور استی بخیر. سلام، جور بخیر، خوب استی، صحتت خوب است؟ بخیر استی؟ ما خو غلط نشدیم، نه خودت به نظرم داری گپ میزنی. خوب است خوب است. ما پارم است خطاکی. اوه با بیخی با مای تو معلوم شدی، ما گفتم که خودت داری گپ میزنی. خود داری ما ای زب ماست خود ای وطن از پیش پستو ای داری کلش زب ماست. دوستانو ګورئ څومره خبره وکړه. ما ته یې صحره داسې ښکاره شوه لکه دري ژبې چې او دې هم را سره دري شروع کړه. خو دا چې دی د کوم ځای دی او داسې نور معلومات به ترې ترلاسه کړو. سلامونه بیا هم جوړ تازه ته کړه. صحت دې ښه دی، قراري د دغه ته ودرېږه او کامرې ته مخ واړوه. کور دې ودان ژوندی اوسې، خپله ښه یې، صحت دې ښه دی، قراري ده. الحمدلله ستا خیر وکړو. پیل کې که راته ځان وپېژنې، نوم مبارک دی. ما نوم صدیق الله. ښه، صدیق الله جان وروره خپله دمدیزي؟ زه همدیزه یم، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ. مونږ همدلته کورونه دي د مارکو بازار کې. ښه، خپله د نازیانو د ولسوالۍ څخه یې، خو کورونه دي دلته بټي کوټ ته نږدې دي. د مارکو بازار او بټي کوټ څخه کې. مارکو خو هغه غر چې ښکاري که نه، د مارکو په نامه یادېږي. دواړه ولسوالۍ سره جنګېدلي دي. ډېر ښه، خوشحاله شو، کور دې ودان ژوندی اوسې. تا خو داسې دري خبرې وکړې که نه، ما ویل چې ښه صحیح دري ژبه یې، خو خټکی چې دې پکې ویل ما ویل نه دی. والله داسې لږه لږه دریم زده چې ځان ته لږه سکاوه او دغه بېلوله شو، د وخانه پوه شوې، بس نور دغه نه شو پکې کړی. چېرته چې دې بس کاري څه کاري که نه، هغه خپل ستونزه مشکل حلولی شي. مشکل حلولی شو. مشکل ډېر ښه. څنګه دي حاصلات سږ کال؟ سږ کال یو ماشاءالله په نورو کالو ما یې حاصلات ډېر ښایسته دي. باغونه تک شنه دي، دوایان یې ډېرې زیاتې ور ورکړې، سر یې مو واچولې، په خواري په ښایسته خواري سره وکړه پوه شوې. اول سر نه بس د دوی سره کوشش وکړه، په سرو باندې د سپګۍ دوی واچوله، دې مخ نه دا د نورو طاقت او د ملکوزي بوتې دام ته واچوله، انټراکوډ بوتې دام واچوله، او بس دویم یو 5 پمپه لګېده، 10 پمپه م واچوله، 10 پمپه بیا هلته راته وښوده، 8 به م ترې جوړ کړه پوه شوې. دوی به لږ ښه کار وکړه. ښه، یعنې سږ کال ماشاءالله حاصلات ډېر ښه دي. حاصلات ماشاءالله په بار کې هم ښه دي، خټکی هم ښه ښایسته غټ کړی دی، او پروس کال یو بل کال خټکي لږ مرض وواله، او نور سږ کال انشاءالله باغونه ډېر شنه دي، ډېر تر خوشحاله یو، او اوبه هم په وخت ورکوو، اوبه هم زیاته شوې ده. سږ کال بارانونه وشو، خو مونږ ویل بارانونه دي مونږ به خرابه شو. بارانونه مونږ انسان خپل خیر او شر نه نه خبر، از مونږ په خیر وو. بالکل، بس خدای دې هغه تل راپېښ کړي چې زمونږ او ستاسو د ټول وطندارانو پکې خیر وي. امین. نو کور دې ودان ژوندی اوسې. واقعا ایله په دې سار کې دې زه لږ خوشحاله کړلم چې دا خبره دې راته وکړه چې سږ کال حاصلات ماشاءالله ښه دي. ډېر تر خوشحاله، هم ریټ هم ښه دی، هم صراطه شه باغونه شنه. دا باغونه چې شنه مونږ زړه خوشحاله که باغونه مریضان مونږ زړه خفه که مونږ مریضان پروا نه که، خو چې باغونه مریضان بیا ډېر دردګو. خدای دې تاسو هم نه ناروغه کوي او نه مو باغونه، دواړه دې همداسې صحتمند اوسئ. اوسئ. مونږ ټوله دغه همدا د کالو سر پاس د دویانو والا نه دا دوی راوړو په کاته کې، صراطه شه مونږ خوراک شی لګي هم په کاته کې راوړو، بیا دې چې څنګه ورسېږي یو 5 پاره یې موشکوله، بس بیا د روپۍ ورکوو. ښه، ډېر ښه. دا دې څه وخت کرلي دي دغه بوټي؟ دا تخم تاسو کرئ؟ دا هوت په 5 باندې مونږ کرلي دي. د هوت په 5 باندې. او تقریبا څومره وخت شو هوت؟ 1 2 3 4 میاشتې کې رسېږي که نه؟ اوس جوزا میاشت ده. اوس ورسېده، یو 20 ورځې ښې دا رسېدلي، دا د غنمو پټي چې دي دا اوس ورسېده، او د شودیاري دا یو ځای شودیاري دا یو ځای غنمګري دي. سږ کال لږ ناوخته مو رسېده که نه؟ سږ کال هوا یخه ده، ډېره زیاته د هوا یخوالي سره لږ ناوخته ورسېده. دا لا یخه ده چې مونږ داسې خولی وکړو. بس دا نن ورځ لږه ګرمه ده، پرون ماسپښین نه هوا لږه ګرمه شوې ده، دا خټکي لږ کې راپاخ شوي ډېر کې راوتلي. ګرمه هوا ورته ډېره ښه ده، ډېره زیاته ورته ښه ده. یخه هوا کې بیخي زموږ دا خټکي خرابه کې نه اوبه هغسې ورکولی شو، نه یو شی پوه شو، بس
چې هوا ګرمه وي دا خوشحاله وي دا د ګرمۍ شی دی یخ هوا کې دا خراپاږي یخ هوا کې دا ټاکې مرس که دغه ټاکی ورته وایي دغه مرس لهجه خو دې داسې وکاروله لکه د شینواري ماما زمونږ خو الحمدلله شینواري یو شینواري یې که نه ماشاءالله دا لهجه بیا ماته ډېر خوند راکوي همداسې ده که نه بس وکاندي اچوئ وکاندي وکاندي دا زمونږ ټول عزیزان یې دا خبره کوي واقعا بس د افغانستان بېلابېلې ژبې دي بیا په بېلابېلو ژبو کې بېلابېلې لهجې دي نو چې هر یو لهجه بیا ځان ته خوند لري او په دا ژبه ښایسته ښکلې برېښي نو ډېر ښه ته راوش کوه داسې یو ښه خټکی که نه چې په دې ماشومانو یې وخورو زه به یې م وخورمه ستړی مه شي ستړی مه شي څنګه یې جوړې ته ستړی مه شي خبرې نه کړې دوی خبرې نه کاندي دې دواړو ماشومانو ته یې م ورکه دا پکې بورم ګډېږي دې سره سره نه دا بس همداسې خوږوالی لري ډېر زیات خواږه سږکال یې خوږوالی بې اندازې زیات دی په نورو کالو خوږوالی هم زیات شوی دی بورم نه ګډوئ نه بوره نه داسې خواږه دي بیا نو هماغه خبره شوه چې د دې وطن اوبه او خاوره خوږه ده خوږه ده بالکل خوږه ده همداسې منې منم یې بالکل دا شاهدي خو ورکوي چې دا خاوره او دا اوبه خوږې دي بالکل دوی خو ماشاءالله داسې وخوړل ته وخوره څنګه خورې او ماشاءالله ډېر خوندور دي ډېر خواږه دي جواب راکړه که نه ته څوم صنف خوندور دي مکتب مکتب ته ځې دا وشکې څوم صنف کې دویم صنف کې خټکی دې وخوړه خوندور و څومره خوندور ډېر خوندور و که نه بل خوري نه ست مه کوه رښتیا ویې بل خوري هغه دی تیار مات دی خوري که نه نه خورم ورکه ورته واخله ته څنګه یې ښه یم خوندور و که نه دغلته راشه ته خوندور و ته مکتب ته ځې نه ته لا وړوکی یې که نه څومره خوندور و دا خټکی دوی خبرې نه کوي له بده مرغه تاثیر لاندې تللی دي نو واقعا دوستانو ځای مو خالي د وطن خوندور خټکي دي او ځانګړی خوند لري سم لکه شکر چې ورته وایي که نه بوره او شکر په ژبه کې بوره ورته ویل کېږي اوس خو دري ژبه دې م زده ده که نه دا زموږ وطنوال چې دري ژبې دي هغوی مو خپرونه ګوري هغوی ته دري کې لږ معلومات ورکوي ورته وایي ده ته وایي چې از کجا هستی دا پوښتنې ورته وکړه پوه شو از کدام ولسوالي هستی خانه کجا هست دغه ژبه زده که نه زه به درنه پوښتنه وکړم خو خودت دیگه از ولایت ننگرهار از نازیان هستی شینواری ماما هستی شینواری هستیم این شینواری ماما است و میشه بگویی که حاصلات چطور است خوب حاصلات است خوب حاصلات است نه خوب است دیگه چند رقم امی خربوزه است یک 4 رقم خربوزه است همیجا 4 رقم است 4 رقم است یک سنتیک است رنگ دیگه داری یک بیچی است این رنگ دیگه داری یک بستان است این رنگ دیگه داری کلش بیا این بیچ بسیار خوب است شیرین هم است یعنی شیرین است بسیار شیرین مثل چی واری شیرین است مثل چی است بس گزاره دی وکړه دومره به انشاءالله زمونږ وطنوال کم پارسی یاد دارم دیگه پارسی یاد ندارم کم یاد داری کم یاد دارم این پارسیبان دیگه در زبان نیست ما دری یاد کردیم این کم یک نفر یاد کردیم خټکی آمد خو از یاد کرد گرفتی خو بسیار خوبی در کل ولایت افغانستان میره کلش 15 ولایت ما رفته بودی خودت رفتی این خربوزه رم بردی خربوزه رم بودی بسیار خوب ډیره مننه 4 رقم خټکیان دي څلور رقم خټکی دي هټلر پکې شته که نه هم پکې شته دی
او بل سنټیک سنټیکس دی پکې دا بیچ دی پکې بوستان دی پکې دا 2-3 خو بیخي مشهور دي بالکل اوس ټول رسیدلی که نه ټول هم رسېدلي دي هلته به یې ماتم کو هر یو به جلا جلا وطنوالو ته بس وښایو سره وبې شکو هلته به یې مات کړو وبې خورو ښایسته به میلمانه یاستئ تاسو به یې وخورئ تاسو ته به یې مات کړو ډېره ډېر مننه. زیات تاسو نه مونږ خوشحاله یو چې مونږ پوښتنه کړی په هر کال یې راځئ بس ډېر دنه خوشحاله یو ژوندی دې ومې وي. لیدی بس ډېر زیات هم زړه ښه شو دنه کور چې دې دلته ودان. راغلی زموږ پوښتنه مو وکړه زموږ غریبو خلکو پوښتنه مو وکړه دلته دیکانانو پوښتنه مو وکړه نو ډېر زیات دنه خوشحاله یو خوشحاله اوسې بس په کارم برکت په دغې حاصلاتو د لا نور برکت وي خیر چې سي. ټولو وطنوالو ته خیر ورسیږي سي. او تاسو هم چې دومره زیار زحمت باسئ چې تاسو لپاره هم دغه حلاله نفقه ډیره شي انشاءالله داسې کور مو ودان هلته به انشاءالله نور خټکي سش باد هلته به یې مات کړو. دوستانو بس ورور معلومات راکړل او یوه ښه خبره یې چې وکړه د خوشحالۍ خبره یې چې وکړه هغه دا وه چې سږ نو ماشاءالله حاصلات ښه ډیر دي نو ورځو هلته دا 4 رقمه خټکیان چې دي دا به په تاسو عمله نه ګورو مات به یې کړو هلته به لا نور معلومات کوو لکه څنګه چې تاسو پیل کې تصویرونه وکتل دغه خټکي له فالزونو څخه راوشکول شول راجمع شو راټول شو دلته ډیری شو او اوس مهال نو تلل کیږي موټر ته باریږي او دغسې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځي وطندارانو ته نو اوس مهال غواړم چې یو تن له تاجر ورور سره د بازار په اړه هم خبرې اترې ولرو او د دې ترڅنګ دا معلومات به هم ترلاسه کړو چې دا کومو ولایتونو ته ډیر صادریږي نو ستړی مشي جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي خیر اوسې شکر دی د الله فضل دی ته خیر دی ډېره مننه ژوندی اوسې کور دې ودان خیر اوسې پیل کې که راته ځان وپېژنئ زه یوسف مې نوم دی یوسف دې نوم دی خپل هم د بټي کوټې نه خپله د کاپیسا یم تګا ولسوالۍ ښه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ ماشاءالله ډېر ښه د انارو د ځي د انارو د ځي انار رسېدلي خو نه دي که نه نه اوس ګل کېږي اوس ګل کې دي ګلان یې ډېر کړي که کم نه ښه دي څه کال یې پروسګر نه څه کال ښه دي پروسه کال نه سکال ښه سږ دي کال. پروسه کال مونږ ورغلو خلکو دا شکایت درلوده چې طبیعي آفتونه راغلي او زیاتره انارو ته زیان رسولی نه څه کال انشاءالله ښه دي د هغې په پرتله څه کال یې ګل هم ښه دی او هغه مرضونه پکې هم کم دي ښه شکر دی بس خدای دې لا نور هم ښه کړي ډېر کړي انشاءالله د دې ترڅنګ که دا راته ووایي چې دا خټکي تاسو کومو ولایتونو ته وړئ دا خو موږ خو خپله کابل ته ورو خو نور تاجران یې لکه غزني وو خوست و لوګر و دغه ولایتونو ته وړي ښه د کابل نه بیا نور ولایتونو ته وړل کېږي ماشاءالله ډېر ښه د دې ترڅنګ قیمتونه یې سږ کال څنګه دي بازار یې ښه دی که نه بازار یې د پروسګن نه څه کال خراب دی پروس خراب کال دی. خو او خټکي څه کال ښه دی خو بازار یې پروس کال دی خو خټکی سږ ښه دی دلته چې مونږ خبرې اترې درلودې دوی ویل چې حاصلات یې ښه دي ماشاءالله حاصلات یې ښه خو دي. دا بازار یې څنګه بیا سږ کال خراب دی بعض د خلکو اقتصاد خراب دی ولې کار نشته دی بیکاري ده د بیکاري د وجه نه د خلکو اقتصاد خراب دی نو ځکه د نرخ ټیټ د خلکو اقتصاد له وجې په دې هیله چې د وطندارانو اقتصاد هم ښه شي انشاءالله او د دې ترڅنګ د دې په اړه که راته ووایي که نه چې قیمت یې په څو دی من قیمت یې من موږ 110 120 تر 110 پورې هلته خرڅوو او دا یې قیمت دی
110 پورې د 110 نه شروع 110 نه نیولي. ښه پروسه کال بیا ارزانه و پروس کال خو قیمت پروس کال 150 150 څلوېښتو پورې وته. ښه قیمت یې پورته و بازار هم ښه و بازار هم خو چې کله ډېرې بیا قیمت یې ښکته قیمت یې ښکته نه د ډېروالي خبره نه ده د اقتصاد خبره ده. خلک بیکاره دي د دې وجې نه دا قیمت لاندې راځي. ښه نو په دې هیله چې دغه ستونزې حل شي انشاءالله. ډېره مننه کور دې ودان موږ ته څه خدمتي الله دې عزت ژوندی اوسي. خیر اوسي. دوستانو دلته به تاسو ته هغه درې رنګه خټکي عملا در وښیو مات به یې کړو او خوند به یې زه وګورم له تاسو سره به یې شریک کړم د دې تر څنګ رنګ به یې بیا تاسو په تصویر کې ووینئ. ډېر ښه دا وګورئ څومره ښکلی رنګ نه ښکاري چې خوندور دی. دا ولې بیخي بوره پکې نشته ګپ لګوم ټوکې کوم دوستانو واقعا ډېر خوندور یعنی چې څومره صفت زه وکړمه کم دی بیخي بوره او شات او ټول چې سره یو ځای کې که نه او د دې خوږوالی وګورئ داسې خوند لري ډېر خوږ دی. کور دې ودان مننه او د دې نوم و بوستان خټکې. لیدونکو کلک دی خو حاصل یې بیا کم دی حاصل که نه حاصل هغومره نه پرې که بوستان کې څومره حاصل د حاجي صاحب په وینا باندې چې دغه خټکی ډېر ښه دی خو حاصل یې کم دی. خوند به یې زه هم وګورم چې خوند یې څنګه دی او رنګ یې تاسو وینئ چې دوه رنګه لري لږ شین رنګ او سپین رنګ په منځ کې بل یو چې و بیا زیړ رنګ. واقعا دا بیا د هغې په پرتله لږ څه ډېر خوږ دی زیړ رنګ کې دی دا هم او دا نو زیاتره خلک دلته وطنداران ورته دامو په شان خټکی وایي خوند یې هم امو ته ورته دی او د دې نه نو ښه جوس جوړیږي. دا هم جوس کې خلک استعمالوي عام جوس چې کله مثلا یو من دا په جوسو کې وکاروئ یو دوه درې امه چې ورسره وکاروئ نو بیخي به یې خوند برابر شي. نو خوند یې ما لیدلی دی مخکې هم بیا به یې وګورو. نو واقعا دوستانو یو د بل څخه خوندور خټکي وو او اوس مهال نو حاجي صاحب که د دې په اړه راته ووایي چې دغه تخمونه د کوم ځای څخه تاسو ته راځي په لوړه بیه راځي که نه تاسو خوښ یې له بیې څخه دا تخمونه خو ټول راځي د چین نه د چین څخه راځي چین څخه راځي بیا پاکستان ته پاکستان ته راځي ټول د کیلوګانو مثال بوریو کې راځي بیا پاکستان کې پاکټونو کې بندېږي او دا نومونه په پاکستان کې ږدي چې دا خټکی دی دا خټکی دی دا څوک چې راوړي دا پې دا نومونه ورکوي که نه او تخمونه داسې تخمونه چې ټول بس هغه صحیح تخم چې کوم وي هغه نه وي په کومه نامه باندې یو کال یې وکري کال له بیا هغه تخم نه وي بیا پکې ګډون شوی یعنې دې کې هم درغلي شوي دې کې بیا ګډون شوی بیا هغه تخم نه وي بس دا خټکی چې تا ته ما وښوده ده دې کې به مخکې دومره غټون دومره دغه به یې کاوه خټکی چې بې حسابه مخکې کلونو کې اوس چې دا لږ وواته او بازار یې پیدا کړه اوس هغه شی نه دی هغه نه درغلي پکې وشوه اوس معلوم نه دی پروس کال یې کرلی یو بل خټکی جامبو په نامه باندې هغه کې خدای خبر بیا څه شی راغی چې سره بالکل اوس به ورشا لیدلی هم نه داسې یو ګډ وډ تخم پکې راغی دا خټکي ټول اوس دا تخمونه دغه شوي دي ګډ وډ شوي دي
یعنی مخامخ له چین څخه افغانستان ته نه راځي نه راځي. دا که اوس دلته چېرته تجاران او دغه صحیح تخمونه یې راوړي او دلته که نه ډایرکټ د چین نه راتلې دلته افغانستان ته تخمونه به هم صحیح هر څه به صحیح وي. نو لاړ شي پاکستان ته، پاکستان نه بیا دلته راځي. دلته راځي نو مثلا د بیا پاکټونو کې بندېږي. تا ته څه معلوم دی کس یې جوړ کړی ولا دا کس تا ښه خټکې نور پته یې نه لګېږي. لکه د چین نه چې څه رقم راځي هغه دومره ګران نه دي لکه موږ ته چې څومره ګران راځي. یو 25 ګرامه تقریبا چې په 3.5-4 زره افغانۍ باندې راځي. او که له چین څخه راشي چین څخه چې راشي نو شاید چې دا 1.5 زره افغانۍ باندې. او د دې ترڅنګ نورې څه ستونزې که لرئ او څه وینا لرئ کولی شئ که همره ستاسو خدمت کې ده؟ ستونزې خو ډېرې دي. افغانستان ټول ستونزه دی که نه. دغه د تخمونو او د سرو دغه وشي بل دا سرې دي، سرې ډېرې زیاتې ګرانې دي، تخمونه دي که نه. دوايانې چې دي اوس دوايانې دغه باغونو باندې موږ دومره دوايانې واچو چې بې حسابه هر یو شی راوړه په یاد شوی دا دې مرض د کار کوي دا دې یو هم داسې نه شي ستا د مرض دوا شي ستا بوټي ورسره جوړ شي که نه. راوړه په یاد شوی کار نه کوي، راوړه اچوی کار نه کوي. دوايانې لږې سوي دوايانې که نه او کار وکړي وایي چې تاوان دې وشي مصرف دې وشي خواري وکړي او دوی کار وکړي. دا دوايانې کار نه کوي، راوړه واچوی کار نه کوي. ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسي. دوستانو تاسو په دې خپرونه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ دغه د خټکیو فعالیتونه وکتل. د دې ترڅنګ د حاصلاتو په اړه، د بازار په اړه او د ستونزو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل. زه په دې هیله یم چې د دغې ورونو دغه ټولې ستونزې انشاءالله حل شي او هڅه باید وشي چې په دغې برخه کې دولت او زموږ خلک خصوصا تجاران هم پاملرنه وکړي، کار وکړي تر څو هغه څه چې دوی غواړي په هغه بڼه یې ترلاسه کړي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه د ستونزو څخه د لرې افغانستان او د آباد افغانستان په هیله د خدای په امان. قالن‌های دستبافت وطن نتیجه زحمات وطنداران با قدمات تاریخی صنعت وطن افتخار وطن حالا به سطح جهان به دست آورید. با خدمات کارگوی رایگان د وطن غالی د کور ښکلا چرایلی قالین چرایلی ویزګه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.